د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د سات مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د غبرګولي 10مه نیټه ده چې د 2015 کال د می له 11مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تضاد الجلیل سات وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د قزاقستان ولسمشر سره وکتل. د کندوز ښار د پراختیا لپاره نوې هلې ځلې. د نورستان ځایي مسؤلان وایي د واما ولسوالۍ ځنګل کې لګېدلی اور تر 3 ورځې وروسته مهار شو. او اسرائیل د عربو وزیرانو د کرانې باختري سفر بند کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست له قزاقستان ولسمشر سره وکتل. نورالدین عزیزي د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د خپل رسمي سفر په لړ کې د قزاقستان له ولسمشر سره وکتل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خبرپاڼې له مخې د قزاقستان ولسمشر په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د لوړولو ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړې چې قزاقستان له هغه لومړی هیوادو څخه و چې د اسلامي امارت تر واک ته رسیدو وروسته په کابل کې خپل سفارتخانه خلاصه وساتله او ډیپلوماټیک اړیکې جاري ساتلې. د کندوز ښار د پراختیا لپاره نوې هلې ځلې. د کندوز والي ملا محمد خان داوت د ښاروال او د ښار جوړونې ریاست له مسؤلینو سره یو کاري ناسته ترسره کړه چې پکې د حلقوي او عمومي سړکونو د پراخېدو په اړه بحث وشو. ښاغلی داوت حلقوي سړکونو د ښاري ازدحام د کمولو یو مهمه حل لاره وبلله او ټینګار یې وکړ چې باید د ښار بنسټیزو زیربناوو ته پاملرنه وشي. نوموړي ویل چې د ښاري ترانسپورت سمون، د ترافیکي فشار کمښت او د خلکو د تګ راتګ اسانتیا د ښار د پرمختګ اساسي برخې دي. دغې ناستې کې پریکړه وشوه چې د حلقوي سړکونو طرحه ژر بشپړه او عملي شي څو کندوز یو معیاري، ارام او پرمختللی ښار شي. د نورستان ځایي مسؤلان وایي د واما ولسوالۍ ځنګل کې لګېدلی اور تر 3 ورځې وروسته مهار شو. د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل غلام رحمان حیدر ویلي دغه اور لګېدنه کې 60 هکتاره ځنګل سوځېدلی. د هغه په وینا د اور مهارولو کې د کرنې ریاست تخنیکي ټیم، د سیمې اوسیدونکو او نورو مسؤلانو برخه اخیستې وه چې توانېدلي د نور زیانونو مخه ونیسي. دغه اور لګېدنه لومړی د کونړ ځنګلو کې رامنځته شوې وه چې وروسته د نورستان واما ولسوالۍ ځنګلونو ته وغځېده. او وروستی خبر دا چې اسرائیل د عرب وزیرانو د کرانې باختري سفر بند کړ. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو پریکړه کړې چې د هغو عربو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سفر ته اجازه ورنه کړي چې غواړي اشغال شوي لویدیځه غاړه ته سفر وکړي. د سعودي عربستان، د متحده عربي اماراتو، مصر، اردن، قطر او ترکیې بهرنیو چارو وزیرانو غوښتل چې د یکشنبې په ورځ د رام الله ښار ته لاړ شي او هلته د فلسطین له خپلواک تشکیلات سره وویني. د دې لیدنې هدف د فلسطین د دولت د جوړېدو ملاتړ په ځانګړي ډول ځکه چې سعودي عربستان او فرانسه د راتلونکې میاشتې لپاره د ملګرو ملتونو د یوې غونډې پلان لري چې د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ وشي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.